نو پیغمبر علیه السلام هیڅ نبی هیڅ خلیفه هیڅوک خدای پاک نه دي مقرر کړي مګر هم دوه پټ مشاورین لري. یو داسې مشاور وي چې ده ته امر په نیکو کارو کوي د بدو کارو نه یې ګرځوي، او یو داسې پټ مشاور وي چې همیش دی په غمو اړوي، په شر باندې اړوي، ګناهو طرف ته یې مایل کوي. خو څوک چې د پټ مشاور بد نه خدای پاک وساتو نو هغه ساتل شوی. دلته دا دوه پټ مشاورین چی دي چې هر انسان دوه بتانتان پټ مشاورین لري. یو خو مشهوره خبر دا ده چې د هر انسان سره ملائک او شیطان ملګري دي. ملائکه د نیکۍ طرف ته الهام ورته کوي او شیطان د بدۍ طرف ته وسواس ور اچي. دا یې د خیر د کار نه رامنې کوي، هغه د خیر کار ته دی ورمخته کوي. که موږ تاسې امنت بالله د مسلم شریف یاد وي، ملائکې الهام کوي، لمه د ملائکه اعاد بالخیر و تصدیق بالحق، او شیطان بیا اعاد بالشر و تکذیب بالحق کوي. دلته بله معنی راخیستې ده، وایي د هر انسان نفس مختلفې مرحلې لري. نفس اماره، نفس لوامه. دغه شپږ مرحلې دي په نفس کې، د اول دوه ځایه ذکر کړي. که نفس اماره وي دا خو صرف و صرف شر ده. ټول عمر سړی د ګناهو په طرف باندې کش کوي، د خیر د کار نه یې رامنې کوي، خیر کار ته اراده وکړي دی نفس یې نه ورسره مني. او دوم نفس لوامه ده چې ګناه خو وکړي خو بیرته بیا اخرت ته م ورپام کوي لوامه چې دا دې څه وکړه چې توبې ته برابر شي. نو دغو دوو کې خو نفس لوامه خیر ده تر دغه نفس اماره نه. لیکن وایي دریم مقام ته د بل اشاره کړې ده چې ومن یوق بطانة السوء، چې نفس مطمئنه ده. نفس مطمئنه، نفس چې اماره وي خطرناک ده و ګناهو طرف ته. لپس لوامه کې نیمه اصلاح، کله ګناه کله بیرته انابت و توبه. نفس چې مطمئنه شي چې د خدای په محبت کې، د الله په ذکر کې، د الله په عبادت کې دته سکون، اطمینان، خوند پیدا شي، دا بیا ټول وخت په دینداري کې وخت تیروي. نو اصل کامیاب هغه څوک ده چې د دغه اولو دوه مرحلو نه ورتیر شو، چې نفس اماره بالسوء لوامه ده، نفس مطمئنه شو، د خدای په ذکر کې، د الله په دین کې اطمینان او سکون ورته پیدا شو.